نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د الله ته د شپې ودرېږي، د شپې الله ته ودرېږي او د قرآن تلاوت کوي، نو من قام ب10 آیات لم یكتب من الغافلین. نبی علیہ السلام وایي چې د شپې 10 آیاتونه تلاوت کړه نو دی به ودشي، خو الله به د غافلانو په فهرست کې نه لیکي چې دغه غافل ود شي. موږ ټول غفلت چې موږ وجود کیږو نو زمونږ د کېده څنګه په موبایل کې ګوتې وو او اس طرح لپاره کې خوب راغلی او بغیر د دعا او بغیر د ذکر نشته ود شي. زمونږ خوب دغه بیا په خوب بیا چې ود شي نو داسې خوبونه یې نه، کله په هوا باندې الوزي، کله د کمر نه ټوپ کوي، کله مار پر کړی، کله سپی پر کړی، کله پس لیو پسې شاته، نو به سار لو یرجی وي د شریری خوب می ولید د یری خوب بنی ته چې ود کېدی په حالت کې ود شي. تا د خوب دعا ویلې و، تا د اخرنی سورتونه تلاوت کړو چې د الله د پیغمبر طریقه وا چې په لاس باندې به چوف کړو په بدن به لاس راخ کړ. تا د خوب دعا ویلې و کنه دی ویلې یو لس آیتونه تلاوت کړو کنه دی تلاوت کړو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ګور دا څومره کم مقدار دی. نبی رسول الله وایي څوک لس آیتونه تلاوت کړي نو الله به کم از کم د غافلانو په فهرست کې نه لیکي چې دغه غافل و د شی او غافل شپه تیر کړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ومن قام ب100 آیه چا چې د شپې 100 آیتونه تلاوت کړه 100 نو کتب من القانتین دی به الله په قانتینو کې ولېږي. قانت چاته ویل کېږي چې الله ته عاجزي کوونکی او د شپې اکثره حصہ الله ته ولاړی او عبادت کوونکی، په دې خلکو کې به الله تعالی ولېږي څوک 100 آیتونه تلاوت. او امام حافظ ابن حجر رحمه الله دی حدیث لاندې لیکي وای ما اندازه لګولې دا چې د اخیرنۍ د سړی تبارک الذی وای یا سورۃ یاسین وای او یا مثلا سورۃ دخان تلاوت وکي او یا الف لام میم د الف لام میم سجدا او تبارک الذی چې دا وای نو دینه صلاحیتونه جوړي. او دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه ده چې د الله پیغمبر به تر هغه وخت پورې ود کېده نه چې تر څو به د 2 سورتونو تلاوت نه وکړي. نو که څوک دا معمول وګرځي نو د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې الله به د قانتینو په فهرست کې ولېږي چې اکثره حصہ د الله تعالی ولاړ دی عبادت یې کړي، په خلکو کې به الله تعالی ولي. او بین نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ومن قام ب1000 آیه کتب من المقنطرین چې چا 1000 آیتونه تلاوت کړي نو الله به په مقنطرینو کې ولیکي. مقنطر چاته ویل کېږي د قنطار نه دی. او محدثین وایي چې الذين اعطوا قنطارا من الاجر چې الله ته یو قنطار اجر ورکړي. قنطار څه ته وایي؟ نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قنطار دې ته ویل کېږي 1100 اوقیه چې په دې کې 12000 اوقیه سپینزر پکې 12000 اوقیه سپینزر، یعنی مطلب دا دی چې دین 12000 دینار ته جوړیږي د سرو زرو، 12000 دینار ته د سرو زرو جوړیږي. یعنی مطلب دا دی لکه چې د الله په نوم باندې 12000 دینار صدقه کړي. دا هغه زمانی دینار ډېر زیات قیمتي وکنه، اوس دا د کویت کم دینار دی دا څومره ګران دی، پاکستاني دي څومره روپۍ جوړي. نو چې 12000 دینار یو کس د الله په نوم باندې صدقه کې دومره اجر او ته ملاو شو. سی وکړو 1000 آیتونه تلاوت کړو. او حافظ ابن حجر رحمه الله وی ما اندازه لګولې ده او هغه اندازه دا ده چې د اخیرنۍ 2 سپاره تبارک الذی او عم سپاره دا دوه چې یو تلاوت وکړي نو د دین 1000 آیتونه جوړي. 2 سپاره تلاوت دي د 1000 آیتونه جوړي. نو ګو سره دا و چې رزه دا وس خو مینه کې چې 1000 آیتونه تلاوت کوم دا اصل آیتونه خو څوک تلاوت کولې شي، اصل آیتونه هر څوک تلاوت کولې شي. او کو د غسلم نه د الله سو کم از کم تلاوت کولې شي دا خو آسان کار دی. محمد ابراهیم محمدی